الحمدلله الله تعالی توفیق د رمضان د روجو راکا دی پس یو بل عمل دی چې هغه د شوال شپږ روجې دي. یو صحیح حدیث کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د سوال دغه شپږ روجې ونیولي دا داسې شو لکه ته ټول کال یا ټول عمر روجې ونیولي. او هغه په دې طریقې سره چې الله تعالی فرمایي من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. چا چې یو نیکي وکړه الله تعالی به د هغې لس چنده ثواب ورکړي. مونږه د رمضان المبارک مکمل یو میاشت روجې ونیولي د دې ثواب به الله تعالی مونږ ته لس چنده چې راکړي نو دا لس میاشتې شوي بقیه پاتې شوي په کال کې 2 میاشتې نو دا شپږ روجې ونیسو او دا شپږ الله تعالی مونږ ته لس چنده کړي نو دې نه بیا 15 ورځې جوړیږي نو دا بیا 2 میاشتې شوي. هر کال چې پابندي سره مونږ ادا کوو نو دا ټول عمر شوي او یو کال چې کوو دا پورا د یو کال شوي. الله تعالی د دې بنده د بخښلو دپاره یو پانه ګوري راشي ښایسته معتدلي او اسانه روجې دي او مبارکه میاشت د شوال ده د رمضان هغه ساعتونه زما او ستا پوره شول الله دې هغه قبولي کړي. او یو حدیث نه دا معلومیږي چې د یو عمل د قبولیت غټه نښه دا ده چې د هغې عمل پسې د بل عمل توفیق الله تعالی ته نصیب کړي. الله تعالی دې وکړي چې په دې خبرو باندې زم عمل وکړم ما ته توفیق د رمضان پسې د شوال د شپږ روجو میلاو شي او تاسو ته میلاو شي. الله تعالی دې مو ته توفیق را نصیب کړي.